زه ورته بیدار وم ذهني طور ښه ورته تیار وم ذهني طور عشق یې بیا سیند د هجر یوړمه زه که څو هوښیار وم ذهني طور. سلامونه ملګرو، راغلي یو ملکنډ ته او دلته له موږ سره ډېر ښه شاعران دي، هغوی سره میلاو شو، ملاقاتونه مو سره وشو. په هغې کې فواد علي دریاب صاحب چې له موږ سره ناست چې ډېر ښه لیک کوي او غزل لیکي، نو د هغه نه به شعرونه اورو، خبرې هغه به تاسو سره شیر کوو. نو راځو تاسو زموږ سره پاتې شئ. فواد علي دریاب صاحب اول خو تاسو ته هرکلی وایي په خپل پروګرام کې. ډېره مننه اکرام الله امید صاحب، ډېره زیاته شکریه ادا کوم ستاسو چې په دې مصروفه ژوند کې، په دې لنډ تنګ ژوند کې تاسو د خپل قیمتي ژوند نه موږ له وخت راکړو او دلته زموږ خواله راغلی، نو ډېره زیاته شکریه ادا کوم جي ستاسو. خوشحاله اوسئ. ستاسو هم ستاسو غزلونه او شعرونه ډېر دي، لیکلي به مې خامخا، نو زموږ د ملګرو سره د پیج او د یوټیوب تاسو به نن سره شریک کوئ. د ټولو نه مخکې خو به چې کوم دی جي زه تاسو ته یو دوه شعره ووایم چې د تخت او څه د تاج په سر د تور جنګونه وکړو، د تخت او څه د تاج په سر د تور جنګونه وکړو، موږ څومره لیوني یو کور په کور جنګونه وکړو. ډېر ښه دی یار، واه ډېر. او راځئ چې د تاریخ د کتاب پاڼې لټ پلټ کړو، راځئ چې د تاریخ د کتاب پاڼې لټ پلټ کړو، که ګټه ورپکې وي نو چې نور جنګونه وکړو. ډېر ښه دی یار، ډېر ښکلی شعر. مننه جي، مننه. راځئ چې د تاریخ د کتاب پاڼې لټ پلټ کړو، که ګټه ورپکې وي نو چې نور جنګونه وکړو. ډېر ښه دی یار. اوښکې توی شومه، اوښکې توی شومه، څوک مې خبر نه اخلي، زه چې رانجه راوړمه دا یې اکثر نه اخلي، او چاودې مې پیوند د زړه، چاودې مې پیوند د زړه، نور په هنر نه اخلي، ستا د سترګو غلی ست، ستا د سترګو غلی ست، ستا مرور نه اخلي. ډېر ښه. ډېره مننه. داسې څوک د سیل مسه، داسې څوک د سیل مسه، زیر او زبر نه اخلي. ډېر ښه، واه. او ستا غمونه وکني، ستا غمونه وکني، خوله مې پر هر نه اخلي. ډېر ښه، واه. چې دلته له وحشته زرک، دلته له وحشته زرک، خدای ګو چې پر نه اخلي. او دا د پښتنو بیوپار، دا د پښتنو بیوپار، سر وړي صادر نه اخلي. او ستا لیونی تا غواړي، ستا لیونی تا غواړي، زړه او ځیګر نه اخلي. او دا دریاب پاگل دی چې، دا دریاب پاگل دی چې سمه په غر نه اخلي. یو کلام ورته ووایم چې بوراګان د ارمانونو په جړا دي، بوراګان د ارمانونو په جړا دي، ګلشن نوران د چا د زړه دی ګلاب مړ دی، او دوی د جهل د تیارو په منځ کې اوسي، دوی د جهل د تیارو په منځ کې اوسي، دلته شوق د مکتب او کتاب مړ دی. او دا شهید دی خوار نشوی چې پښتون دی، دا شهید دی خوار نشوی چې پښتون دی، په نارو د انقلاب انقلاب مړ دی. ډېر ښه دی یار. او په دې لارو جنازې دي تېرې شوې، په دې لارو جنازې دي تېرې شوې، منګې مات دی، ګودر ړنګ دی، رباب مړ دی. ډېر ښه دی یار، واه. او بس استادي د بیلتون دې مه رالیږه، بس استادي د بیلتون دې مه رالیږه، په سینه کې مې نور توان د جواب مړ دی. ډېر ښه دی یار، واه. او یوه ورځ به په دې چم کې ګنګوسې وي، یوه ورځ به په دې چم کې ګنګوسې وي، څوک به ووایي اشنا چې دریاب مړ دی. ډېر ښه دی یار، ډېر ښه دی. کلام در سره شریک کومه چې خالونه دې په زنه باندې ړنګ راوړي دي، دانه دانه دې لپه کې لونګ راوړي دي. ډېر ښه. او دا کلي د مینو خلقو کلي داسې نه و، دا تیرو بیر نومونه موږ له جنګ راوړي دي. ډېر ښه. او ته راشه لږ د تخت او د تنبو خبرې واوره، ته راشه لږ د تخت او د تنبو خبرې واوره، قصې مې د مغلو د اورنګ راوړي دي. ډېره مننه. او دا خاوره
جنتی د نعمتونه څه کمې خو دا خاوره جنتی د نعمتونه څه کمې خو دا زړونه له ازله مونږه تنګ راوړي دي ډېر ښه دی یار واه او راځه چې د ژوندون د ښایستونو هار دې بڼو راځه چې د ژوندون د ښایستونو هار دې بڼو کونجه کې د بونیر بابا ملنګ راوړي دي مننه جي مننه او د امن د ژوند ساس ته له مودو راسې پسخېږو د امن د ژوند ساس ته له مودو راسې پسخېږو غوږونه مو دې درله په یو ټنګ راوړي دي ډېر ښه دی یار واه او دا واخله په دلو 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 حساب یې وکړه دا واخله په دلو 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 حساب یې وکړه سرونه مو د نوي کال قلنګ راوړي دي او نږدې ده چې د جهل دا تور تړونه مخ بدل کړي نږدې ده چې د جهل دا تور تړونه مخ بدل کړي ډیوې ډیوې رڼا له مو تر څنګ راوړي دي او دا سترګې مې د عمر شوګیرو داسې ړندې کړي دا سترګې مې د عمر شوګیرو داسې ړندې کړي خوبونه خو ترې ستا د بنګړو شړنګ راوړي دي مننه جي او دریابه د ټوپکو سوداګر هم پکې ګرځي دریابه د ټوپکو سوداګر هم پکې ګرځي دې ښار ته چا ګلونه او چا بنګ راوړي دي ډېر ښه دی یار ډېر زیاته مننه فواد علي صاحب ستاسو چې دومره ښکلی کلام په موږ باندې پیرزو کړو نو ملګرو ډېر ښکلی کلام و یقینا چې موږ ملګرو خوند یې واخیستو امید کوو تاسو هم خوند یې اخیستی وي خو دا وخت زموږ د پروګرام وخت هم سر ته رسیږي نو موږ ټولو ملګرو ته راکړئ اجازه ته د لوی الله په امان